الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وقال تعالى في مقام آخر: قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آمنت بالله صدق الله العظيم. کرو کجبین پہ سر کفن کے اغیار کو یہ گمان نہ ہو. کرو کجبین پہ سر کفن کے اغیار کو یہ گمان نہ ہو کہ وہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا لیا. درود شریف آئے. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل عزیزان و رب کائنات، د خپل مخلوق د اصلاح د پاره یو ممتاز مخلوق چې هغه ته انبیاء کرام وی الله را لګلیو. د انبیاء کرامو ذمہ داری داوا چې مخلوق د خپل رب او د خالق طرف ته راوبلی. مخلوق د گمراهی نه بچ کی، مخلوق د بد امنی نه بچ کی، مخلوق د فحاشی او د عریانی نه بچ کی، مخلوق د بغاوت نه بچ کی، د امن طرف تا، د محبت طرف تا، د مینی طرف تا، د توحید طرف تا او د شرافت طرف ته راوغواړي. هغه وا سلسله وا د انبیاء کرامو 1,40,000 کم و زیات انبیاء کرام پروردگار عالم راولے گل.
دنیا تا دا بیان کڑا او وی خودلا چه خالق او مالک او کارساز و حاجت روا و مشکل کشا صرف اور صرف سوک دے اللہ دے. جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرور کائنات فخر موجودات سید الانبیاء والرسل صلی اللہ علیہ وسلم یو دا سے کامل او مکمل او دا شریف و اشرف او دا سے بہترین نبی راولے گلو چھے انبیاء ارمانونا اکڑل چھے منگ دا پا امت کے وے. دے سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم دا سے یو تاریخ قائم کرو چی دا دنیا خلق تے دا تعلیم ورکڑو چی کا امن غوارے نو دا اللہ پا دین کے دے کا محبت غوارے نو دا اللہ پا دین کے دے کا اتحاد و اتفاق غوارے دا یو اللہ پا عبادت کے دے کا فراخ رزق غوارے یو اللہ نا پا یریدلو کے دے کا جنت غوارے دا یو اللہ پا منلو کے دے او کا چری یو انسان امن غواری محبت غواری اتفاق غواری یکجہتی غواری فراخی پر رزق کی غواری او دین نغواری نو دا داسے کا مکل دے لکا چی یو سڑے وئی چے زد جواندے وم خو سر میں دی نوی زد جواندے وم و سر میں دے چے سر دی نی جواندے پاتے کے دے شے سر نہ بغیر جواندی پاتے کے دل لکا سرنگ چے ناممکن دی دین پا زرچند دا خبر ناممکن دا چے توحید دے نوی دین دے نوی او اللہ طرف تا بلن دے نوی قرآن باندے عمل دے نوی او امن دے وی دا دغا سے کمزور خبر دا امکان نہ لے دا بالکل دا ناممکنات ہوئے وکڑے دا کلا چی پا کم قوم او پا کم ملکی دین راگے قرآن درسونا راغلل شرک ختم شو رواجونا ختم شول نو بس خود با نفرتونا ختم شی بغاوتونا با ختم شی دشمنیان با ختم شی محبت با پیدا شی اتفاق با وجود کی راشی فضا با خوشگوار شی اور طول مسلمانان انسانان خلا پریگ دا بلکہ سمرا مخلوق چے دے دا کل وارا مخلوق با پا امن باندی وی طول مخلوق ساروی و جناور پا غارونو کی ماران او لڑمانان او پا جماعتونو کی دا عبادت گزار و خلقو او پا کورونو کی دا عبادت گزار و زنانو الغرض روی زمین باندے دا تمام مخلوق خیر و محبت دا پا دین کی پروت ہے پتشی کے پروت ہے دین ستوائی یو اللہ رضا دا یو اللہ عبادت یو اللہ نہ وقتا یو اللہ نہ یرا یو اللہ سر مینا دا یو اللہ فرمان برداری یو اللہ پاک تا دعا و آواز دیتے ویلے کی گی دین اولیاء کرام سر بہم محبت وی فاغا محبت بدا اللہ دا دین
او دا اللہ دا قانون پابند محبت وی. انبیاء کرام سره به هم محبت وی و هغه به د شریعت د قانون او د ضوابط و پابند محبت وی. مور او پلار سره به هم محبت وی و هغه به د قواعد او د قوانین و پابند محبت وی. خزی او بچو سره به هم مینوي و هغه به د شریعت د قواعد او د ضوابط و پابند مینوي. مال سره به هم محبت وی و هغه به د قواعد او د شرایط مطابق پابند مینوي. کله چې کوم مینا د شریعت د قوانینو نه بهر شوا، کم یو شرک کاغا شرک جلیو کا شرک خفیو ا ډیر معمولی شرک ولې نو، کله چې په معاشره کې شرک راغی نو امن خود به خود ختمي. ایو لرګی تا چې وینه ولګي وینه پیژنې، ایو لرګی تا چې وینه ولګي او یو سړی دا وای چې یره جی دا وینه دی په دې لرګي کې اوسی خدا لرګي دی ورستیږي نه، خیر دی وینه دی پکی، یره جی یخنی دا چې سړی ونشي، یره جی دا وینم د الله مخلوق دی په دې تیر کې په دې لرګي کې دی وی خو چې دروازه خرابه نشي دا کې دی شي چې وینه ورته ولګي دروازه به ورستیږي، ورځ په ورځ به کمزوري کیږي، یو ورځ به داسې وي چې ته به کولاوي هغه به درته څملي پلنه به پراته وي دروازه. تیرونه به په کوټه کې ذکر کوي یو ورځ به داسې وي چې سجده به ولګي. په دې خبره پوهېږئ؟ د یو سړي کوټه کې چینجی په تیر باندې لګیاو چنګ چغ داسې چغار چینجی چې کله خوري نو یو میلمه ورکر راغلی و هغه ورته وایي چې هلکه په دې کوټه کې دې څه چل دی؟ هغه ورته وایي چې یاره داسې مونږ تیرونه ذکر کوي. میلمه ورته وایي چې ذکر خو خیر دی خو سجده ونه لګوي ځکه چې را باندې را پرېبوځي. نو کم لرګي ته چې وینه ولګي ا لرګی به خامخا یوه ورځ سجده لګوي یا به پرېوځي. کله چې په علاقه کې شرک راشي، د الله د حکمونو نافرمانی راشي، د جناب محمد مصطفی د طریقو خلاف راشي، نو بیا دې وخيار خلق په دې باندې غوګونه کولاو کی چې هغه علاقه کې ته امن غواړي نو دا ته ناممکنات غواړي. امن برازي د الله په دین. د دې یو مثال درکم. الحمدلله زمنګ ستاسو په ملک کې خپل دین ده، امه اول نمنګ تاسو مسلمانان یو، من کافر نه یو. په دې ملک کې اکثریت خلق مسلمانان دي، خو د دین د اسلام د ترقی د قرآن په درسونو سره دعوت او تبلیغ سره خلقو د دین اوریدلو او زده کېدلو سره دین ترقی کوي که نه کوي؟ سړی اول لږ پرهیزګاري، بیا چې کله سړی په تبلیغ کې لاړ شي یا چرته د قرآن درس وکړي یا چرته مدرسه کې سبق وایي نو بیا لږ زیات دیندار شي که نه؟ داسې خبره بنیادی دا ده چې نن نه یو ډېر څو کاله مخکې د خیبر ایجنسی په تاریخ باندې نظر واچوه، نن نه 100 کاله یا 80 کاله مخکې بدۍ او دشمنۍ ډېرې وې که نه وې؟ ډېرې زیاتې وې. بیا چې کله په دې ایجنسیانو کې علم و تعلیم لګ عام شو نو بیا د هغې نه بدۍ او دشمنۍ څه قدرې کمې شوې که نه شوې کمې؟ بیا چې اوس دا یو څو کالونه کېږي د قرآن درسونه شروع شول، تبلیغونه شروع شول، دینی مدرسې جوړې شوې، بیا تقوا او پرهیزګري لګه نوره زیاته شوه که نه شوه؟ بدۍ او دشمنۍ نورې کمې شوې که نه شوې؟ بیا چې دا من تاسو کومه سلسله په FM باندې شروع کړه د درسونو د ډېرو ښځو او د خاوندانو په منځ کې خفګانونه به وو، د پلار او د زوی په منځ کې به خفګانونه وو، د ورور په منځ کې به نفرت وو،
خو چې کله نه په اف ام باندې دا د درسونو نتیجه نه درسونو سلسله شروع شوه دا نو په سونو خلق روغي جوړې وشوي کا ونه شوي محبتونه پیدا شول که پیدا نشول دا وجه د دین دا دین چې څومره عام کیږي خو صحیح دین دا نه چې وی بلڅ او نوم ورته د دین کېږي بیا په کار نه چلیږي بیا په کار نه چلیږي یو سړی الوګان په اوبو کې واچي وی خټکي وګیره نو دا الوګان چې پاخشي را کوزي کی وی خوري کاری پکېږي کني پکېږي خو کچره د آلو په ځای کانی ور واچي او نوم په باندې د آلو کېږي چې ورته چیرې ډېر زبردست الوګان مې ور چوري اوس به ورته شي نو چې دا ورته شي پاخشي او خټکيږي را کوشي کاری پکېږي خړې شي قبل فرض وی خوري کې دې شي داسې سي نزوري وی چې وی خوري نو سردی کی ور سره کنه کاری په لکېږي نقصان ورته رسي یو شی چې دین نوي او څوک ورته دین وای نو هغه کدو اشکاله په ملک کې و چلیږي هغه سره هیڅ ترقی نه راځي هیڅ ترقی ور سره نه دې مثال ده په دې علاقه کې دا 13 وخت کې پیر سے محترم راغله دې اشکاله تیر کړ یو سلسله شروع کړی دا نومي ور باندې د دین یې خیره اصل سلسله څه شه دا جذبات جذب پر راغله دی غچ 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 الکا دی تتا د دین نوم یې خیره کواقی پا دی درچ دروچ کے پا دی جذباتو کی کمال وے نو دا با دیر ترقی بائی جنسے کڑے وے کنا بے کڑے خو درچ دروچ دین نرے دین جدا شہرے اولیائی کرامو نا وقت کول دا دین نرے دا مخلوق تعلق مخلوق سر جوڑول دا دین نرے خلق ته د خپل بابا او د خپل ادي تعریفونه کول دا دین نه دی چیرې جی زمونږه پلان کې 213 شوو یره جی بیا دا مشر چې و غم 213 شوو خپلان کې مبارک خپلان کې دې ته دین نه وای تاریخ ورته وای چې د ساړو ذکر کوي یره پلانې 213 تاریخ به ورته وایو دین ورته نشو ویلې کله نه چې دا کانی په دی وبو کې چولی شوی دي نوم د آلو په خې شوی دی نو زمونږه خیبر جنسه کې دا جګړه سٹارټ شوی منګه د سره په دی علاقه کې ونه بلکې کزه درته وایم چې داسې زمانہ هم په دی علاقو تیر شوی دا چې منګه پیدا شوی هم نو زمونږ د پیدایش نه مخکې هم جګړه او سوزول او وجل او نیول او تړل دا کېدل کنه کېدل بیا چې زمنګ د دې راتګ نه مخکې دا 10 کاله یا 15 کاله یا 8 کاله مخکې چې موږ په دې خیبر جنسه کې نو نوم او نشانم زمنګ نو پیر صاحب محترم وو جګړې وو کنه وی په میدان کې جګړه په دې فتوی باندې وشوا چې زمنګ پیر صاحب محترم او د مریدانو فتوا ولګولا چې تبلیغیان جبریا او کافر دي مال امروا ده او پلانیم شیم روا ده او دا شیم روا ده خلق گوادی په دې خبره غټ غټ مشران ژوندۍ دي داغه وخت چې دا فتوا د ولګولا عوام خو خدا پرست خلق دي هغه وی چې دا خو واقعي تبلیغیان ګډوډ خلق دي او دا ورته وی چې د خلکو د تبلیغیانو په وجلو کې دومره ثواب ده یره جی کم سړی چې وابي شو داغه قتلولو کې دومره ثواب ده کم سړی چې پنځپیرې شو داغه په وجلو کې دومره ثواب ده یره د پیپلی په وجلو کې دومره ثواب ده یره جی د نشنلی په وجلو کې دومره ثواب ده مریدان یادنا متاثرین خلق اخو عاجزان مخلص خلقو کلا کان راخلا کس په ولا کلا ټوپک راخلا خلق په ولا
پدے جنسے کے شر و فساد جوڑ وہ کنو نو کنن څوک دا وایي چیرې جی نن هرړه جوړه ده نه دا هرړې پخوانه جوړې شوي دي او د دې ذمہ دار ام دغه سړی دی چې په دې منډی کس کې کم لیټ لګولی دغه لیټ د وجې نه دا ټولې شمې او پتنګان چې راځي د وطن چې څښا کړی دی دا دغه لیټ ته راځي زما مقصد دا دی چې کچرې غرچ غروچ دین وی نو خیبر ایجنسی با په 22 کالو کې په خوا د بدیو دشمنیو نه بخلاصه وا په خوا به په یو پلیټ فارم جمع وا ټول خلق به د بدیو دشمنیو نه خلاصو خو غرچ غروچ دین نو ځکه خلق د بدیو دشمنیو نه خلاصېدلو په ځای باندې په بدیو واوښتل اوس دیم دو نیم کسان نیولی دی د قوم مقابله ته دی ودرولی دی مقصد دې څه په بدی اړوي دو نیم کسانو بل طرف ته قومونه دو نیم کسانو ټول دنیا په پټکی والو سړی نه ملک نه جوړیږي چې ته اخبار والا د پاره وته پټکه وه د مولا نصر الدین غنی ور مخامخ کی چې قوم کے معاهدین خطاب کر رہے ہیں نہیں سمره غټ پټکه چې په وه هغه هم هغه سړی دی چې زه په جنم او دا خلکین پیژن په دې سړی نه غټ سړی نه جوړي کله دا منگ سره دنیا خلق دی دا پیرگول او دا پلانے پدے بزو دمر پٹکی ہوا اور اخبار واللہ بے تصویر نور کون تو بہن جی قبائل کے عمائدین خطاب کر رہے ہیں پدی سڑی نا مشر دا قوم نے جوڑی کی زما مقصد دا خبر دا دے چی کچری دا جذبے او دا غرچ غروچ دین وے نو زمان قوم با پخوا دا بدای دشمنی و نخلاص شوے وے اور نن با منگ دا آسمان سر خبری کولے ترقی بم کڑے وے جذبہ دیتا ہوئی چی سڑے پا ځان نہ پوئے گی جذبہ دیتا ہوئی چی سڑے پا ځان جذبہ دیتا ہوئی چی آغستا پا اختیار کے نوی دا څنګه جذبہ دا چی کلا یو سڑے شعر ہوئی نو بقاعدہ چی آغا شعر کی کما کڑے بار بار لستے کی گی چی کلا آغا کڑے ختم شی نستا اللہ عمر سر ختم شی غلے شی ورتا آغا چی کلا آغا بلا کڑے ہوئی ارمان داري چې مال راځي نه غسیزونه چې لګم تاسو ته خودلې وای چې دغه سی کوي هغه کړي چې ختم شي نو دوی ورته غلی شي بیا چې کلام هغه سه پکې راشي هغه جا ګرم ځي بیا پکې حج 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 دا کا جذبه وې دا باډو غلي کې دی نه دا په دې نه پوي دی چې دا سړی څوې په دې شهر کې بس ته بلې ګیاوې لړای کې دی بقاعده ورته غلی شي چې کله پکې اومغه د جانان ذکر راشي بیا ورته پڑی چه دوشی دا جذبہ ندا دا سکیم دے سکیم چل ول دا دین نرے زکا پہ باندے امن رانگے زکا دا دا بد امنے دا پارا نن نا دویش کالا مخی هم دا بد امنے سبب گرزی دلے ہو نن هم اغو سیزونو باندے بد امنی پیدا شوا استاد طرفا پیدا شوا منگ در سے قرآن شروع کرو منگ نہ مخ کے نور و خلقم شروع کری دا ټول دین ہو منگ نہ مخ کے چچا در سنے کری پاغی باندے ہم 20%, 10%, چا باندے 5%, چا باندے 50%, خیر ملک طرح سے دلے منگ راغلو پکی منگم در سے قرآن شروع کرو امید ساتم چی زمنگ پا در سے قرآن باندے خلقو تا خیر اور رسے دو دیر بدے پہ ختم شوی ډیر دشمنه په ختم شوه ډیر کورونه په آباد شول ډیر نفرتونه په ختم شول زکا چې دا دین وو دا درس قرآن دین وو نو امن راځي په دین محبت پیدا کیږي په دین نفرتونه ختميږي په دین اتفاق راځي په دین کله چې دین نه نو بیا نفرتونه پیدا کیږي بیا شر جوړیږي بیا فساد جوړیږي بیا مخالفتونه زیاتیږي خبره مې وګدا کړه مقصد مې د خبره دا ده چې کله دین وی کله تقوا وی د الله نه یرا او خوف وی بس بیا په ملک باندې الله پاک د امن باران کوي کله چې دین نوی او شرکیات شروع شي مخلوق ته چغي شروع شي حجاز د مکی سرزمینو ګوره تاریخ په دې گواه
چې کله پکې مخلوق نه وخت شروع شوه، مخلوق نه چغې وال شروع شول، غیر الله ته आवाजونه شروع شول، کور پکور بده او دشمنه جوړې شوې. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتلو نه مخکې هغه په غمونو باندې وختي کنه وختي په وی خبره باندې به دیرش کاله بده او دشمنه کول، بلکې دې هدا پوری تړونونه کړیو چې بازو تپو او بازو قبیلو ځان دومره اوچت غنلو چې نورو قبیلو باندې دا منلیو چې که زمنګ سړی ولګي دو تاسو سړی قتل کړو نو تاسو بس صرف ساز او دیت غواړي، قصاص زمنګ سړی تاسو د سړی په بدل کې نه قصاص کی، یعنی دا غوي سړی نه غنن. او که تاسو خلکو لګي در زمنګ سړی او وجلو نو موږ په کې دومره کسان وجنو، ځکه چې زمنګ سړی تاسو د ډیرو سړو برابر دی. دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت توحید نه وړاندې خبره وا. الله یو نبی راولېګلو جناب محمد مصطفی احمد مجتبی سرور کائنات فخر موجودات صلی الله علیه وسلم هغه داسې د مینې او د محبت دعوت خلق لور کو، ورته وی چې اے خلقا یو الله نه چغواه، اے خلقو یو الله ته आवाज کوي، اے خلقو اتقوا الله، اے خلقو اعبدوا الله، اے خلقو یو الله نه غوښته کوي، یو الله مددگار غنه، یو الله کر ساز غنه، یو الله حاجت روا غنه، یو الله مشکل کشا غنه. بس دینی په علاقه کې بیان کړو، درس قرآنی شروع کړو، آیاتونه راتلل پیغمبر پاک بیانول، آیاتونه راتلل پیغمبر پاک بیانول، خلق ته قرآن خودو، خلق ته سکیمونه نه خودلی چې زه چې کله شعر وایم حسن بن ثابت ته دانو ویلی چې ته پاتہ شعرونه وا او د نور ته ویلی وی چې کله د ګرمه کې راشي نو تاسو غچا هوچ ولګاوي، چرته به څوک دا ثابت نه کی یاران زنده صحبت باقی. دور دا سراغه چې لوګانو ته د کانی نوم کې خو کانی ته د لوګانو نوم کې خبره خراب شي، چې کم دینو هغه له زنديقیت وي، چې کم توحید وو هغه ته کفر وي، چې کم الله طرف ته بلون کیو هغه ته جبریا او کافرانو وي، کم چې په ملک د امن او امان دا یانو، دا نېشنل، دا پیپل، دا مسلم لیگ، دا جماعت اسلامی، دا تبلیغیان او دا نور پارټیانه، دا ټول د جمهوریت غړي وي، دا په ملک امن او امان د پاره راپورته شوی دي، دوی ټول ته کافر وي. او چې کوم کسانو ته ویلیو چې ټوپک راواخله او چې کم سره مان منی وای وجنه هغه ته نوم کې خود اهل سنت والجماعت، انا لله و انا الیه راجعون. دا اهل سنت والجماعت نه، دا اهل الخنق والحلوا دي، دا شرع اهل سنت والجماعت نشي کېږي. اهل سنت والجماعت جمهور امت ته په دې پاکستان کې چې کم مسلمانان دي، کاغه سیاسی پارټو والا دي، کاغه د مذهبي پارټو والا دي، هغه اهل سنت والجماعت دي. چې کم خلکو ټوپک راغستې دي، مورچی ایستې دي او خلک وجني، او په پردو وطنو کې افغانستان او د پردي وطن نه عراق او فلسطین جوړ کړي دي، دا چر اهل سنت والجماعت نشي کېږي، دا اهل الخنق والحلوا دي. زما د خبره مقصد دا دی چې دین کې امن ده، بے دینه کې شر او فساد ده. کله چې دین راشي په وی علاقه کې نو امن راشي. دا دومره وګړه خبره مې د دې لپاره وکړه چې ارباب اقتدار زمنګ د قومونو مشران مسلمانان ار سړی دا وایي چې امن غواړي، وایي کنه وایي، خو په خلی کار نه کیږي. یو کوی تا چې کله مګه پریوزی او هغه پکې مړ شي او دا د تمام علاقې والا، دا مشران، دا پټکیو والا، دا کولو والا، دا ټوپیو والا، دا افسران، دا راجم شو د کوی په غاړي، کله دې خوډلې ډلې بیلیږي او کله دې خوډلې ډلې بیلیږي. یاره چې بس دې کوی پاکه دل غواړو او یو خار عالم ورته پاتې چې دا مګه به تیرو بسو، نو دا خبر ونه کوي، مګه به تیرو بسو، خو پاکول پکار دي. دا کوی پاکه دی شي، دا نشي پاکه دی. د کوی کی چې دا مګه پرتا دا ترسو پوره کده تمامي دنیا سکالر، د تمامي دنیا فلسفران،
دا تمامی دنیا سائنسدانان، دا تمامی دنیا مشایخ، علماء، مفتیان یا پا کرائی یا پا حقیقت راولا شرع دا کوئی نشی سپا کے دے چاولتی دا مگا استری شوی دی خبر پوئے گئے ہو کنا پوئے گئے کلا چے تے مگا ویستے شی پس دا غینا چے بیا باقی ماندا کمی ناپاکی ہو بی یو چو بکی ورواچو چے اغم تے راو باسی دا سی کنارے تے توئی کی بس علاقہ کو یہ بس صفاش کنا صفا کی اوس پا خیبر جنسے کی زمنگا پیر سے محترم چکم کارون کری داد ویلو وڑ ندی د چکم علماء راوستی دی آغوی هم دا علماء پا لہجہ کی خبر ندا کری د چی چالا وظیفے ور کری دی دا آغوی زبانونا هم پخپل قابو کی ندی دا وطن دا امن دا پارا انتہائی مضر دی دا خلق ملکی امن دا پارا و سلامتی دا پارا انتہائی خطرناک تی دا خلق دا چی کم علماء اوریدل مو کنم اوریدل او دا آواز زواز دی خپل جماعت والاو لنکم دا دا تمام مسلمانانو لکم او دا زمان دا تمام مسلمانانو خبر دا 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 تمام جمہوریت خبر دا پا دے ملکی چی چمر کپرے اسی گی دا غطولو خبر دا چی بلا ورز پوری کم عالم تا راوستے ہو دین مخ کی دی چی کم ملیان راوستی ہو کم زائنو کی دی تعینات کری ہو اگو خپل خپلے کارنامے پریخوے دنیا تے خبر دا یا دولے نغوارم کم زیتا چی زمان دا پیر سے محترم مرید تلے دے نو اغزے کی وا کارنامہ کرے دا ما پسی کل کل دے متل کئی اچھے کمی پا کرائے راوستے دے متل کئی ہوئی چیو تو تیو غوڑی تو ہی کڑیو او بیارا سے خلم ورطا کی چی تو دا غوڑی خو تا تو ہی کڑی دی وہی کنا وہی ملکون دے پا غوڑو لڑلی دی شکر ہے مرد من کو پا غوڑو لڑلی دی تلک سوچو کا پا بلد شیخو دے نہیں لڑلی دا سوچ ہو کا پا غوڑو لڑل دمرا بدا خبرہ ندا پا بلد شی لڑل بدا خبرہ دا منگا کا وطن لڑلی قرمائی جنسے منگ پا غوڑو لڑلی دا واقعیستا خبر صحیح ہے منگ پا کی دین بیان کرے دے دا اللہ توحیدم بیان کرے دے ٹک دا چے حکام و تخلق و غلط و خبر رسولی ما بارہا دا ویلیو چے حکام دے دسترگونا کار واخلی پا غگونو یوازی کار نہ چلی گی چی تالا یو سڑے دیر شیو پٹکے والی او وڑیم پی مگلی او دا شملے دا سی نغکڑیوی تزڑکی وی چی کدا دا طول کرمی جنسے مشر دے او تالا درشی در تا وی چی جی منگا خدا پلانے نگوارو تزڑکی وی چی یرا دا خو چرتا کلاٹر صاحب راغلے دے حالان کی آغا چرتا پوڑو باندی شملا سی نغکڑی نو چی کلی غلط لاس واچولو نو نخرت جوڑا شوا وہ سمنگ داویو چی دوا یا پینزا یا لس کسان چی آغا دربار کی وزی و ننوزی آغا دی دا طول خیبر جنسے پا تقدیر باندے و بنا آڑائی چر دی موانا آڑائی طول خیبر جنسے دا تقدیر ذمہ داری دی سکنا نیزا مشریم خو ٹھیک دا دیکھ شک نشتا نیزا مشریم نیزا قائدیم نیزا سرداریم نیزا آقایم خو چی دا کم خلق یو خواه بل خوازی ہوئی چی منگے نگوڑو نو دائم مشران ندی دائم مشران ندی کوئی کسو کوئی چی رجی منگے نگوڑو نو ٹکتا کہ دیشی باز خلق کوئی چی رجی دا ایف ایم او دا مفتی آواز ملک دین خیلو کے نوالے دے وہی خلق کنوائی نو زما ورطا دا درخواست ہے چی زبا ملک دین خیل ٹول کے نوم زمانت با ورسر اولی کی اگا خلق چی دا کم وئی چی دا منگ نگوڑو اگا خلق دی راشی بیا دے ہم دا ایف ایم بند کی او دغزین دے مالری پتہ بولگی چی زی آواز ملک دین خیلو کے نوالے ہم کما سرا نورم سوکشتا کچری زی آواز ملک دین خیلو کے نوالے وم نو زبا ورسر دا سی اگریمنٹ ہو لیکم چی بس دا تمام ملک دین خیل بتالا دا سی دستخطونو کی چی چلو منگے ملگرتیا نکو ایوی ورزی دو ورزو دا پارا منگا مفتی صاحب نا دست برداریو دے ایف ایم نا هم دست برداریو ایفلانیہ چی دا تحصیل یا خواہ دے خوازے و خلقو توئی چی جی دا خو یو کس کے ناولے دے منگا نگوارو نو چی تے نگوارے لگراشت دا ایف ایم او دا مفتی بند کا پتہ بولگی چی کسی چکشتا
د ملک دین خیلو نه علاوه ګوري نور خلک تا ته څه وایي ویلکم درته وایي موست ویلکم درته وایي کنه بل څه درته وایي په دړکو په دروغو کار نه چلیږي زه خیبر جنسه کې اوسېږم د خیبر جنسه خلک می غواړي او دا می الله باندې یقین دي چې غواړي کله می چې نه غواړي زه په خدای کا مرچه جوړې کم دا یاد وساته کله می چې نه غواړي زه په خدای کا مرچه جوړې کم بس بسم بیا په کوم اورت چې زه پوه شم چې د خیبر جنسه خلق ما نه غواړي زبا بالکل چادر پمټ سپلې پپخو او کتاب ترخ کې راغسته سیده بزم زه مرچه نه جوړوم مرچه بزاله جوړوم چې خلق به وباسي او زنه وزم مرچا په دې خبره دلالت کوي چې خلق می وباسي زنه وزم د مرچه ترجمه هم دا کني خلق دی ول نو خبره مې دا کوله چې دا کم تحریک شروع ده پسترګو دي څوک پټه نه لګي نه د افسرانو ته غلط ته نشاندهی کوي نه د پیر صاحب محترم ته څوک غلطه نشاندهی کوي چې بس جی ټول خلق در سره دي نه ما مخکې ورځې ویلیو چې ګورا زمری له دې مخې تور نه وړي نیلی نیلی به دې پې واچوي او موږ په خپل وطن کې نیلی نیلی کول نه غواړو بس دا کار موږ نه کوو خو د دې خبرې دا مطلب هم نه دی چې موږ تا پرېږدو نه تا چې کم څه ویلي دي هغه د پرېښودو قابل نه دي پرونه پورې چې ستا عالم کم څه ویل ادې قوم اورېدلي دي تا چې کومو کتابونو کې لیکلي دي هغه قوم اورېدلي او لیدلي دي اوس یو نوی بل مولا راوستی دی هغه ډېره شوشا سره د مناظرې خبره کوي ډېره شوشا سره ما خو د مناظرو خبرو جواب کړی دی مکمل نه قسمه جواب مې ورکړی دی نه چې تا مناظره کوله نو تا بیا مخکې د کافر حکم ولې لګولو اپریشن دی ولې مخکې کولو اول سړی چیک اپ کوي د مریض کولې اپریشن کوي تا د مریضانو داسې اپریشن وکړو ډاکټر صاحب محترم داسې اپریشن دی وکړو چې خلک دې مرګ ته جوړ کړل اوس وایي چې یاره جی مناظره به وکړو نه ورخ نه تیرې اوبه بیرته نه جاروزي تیر ساعت په بیرته بیا اوس چې دا تا کم عالم راوستی دی دا منگ تا پتر چې تا گنج نه راوسته ده پیشاور گنج دلنی دی پکار چې ده زمان خیبر جنسه کی خبری خوری کی دا هم افغانه ده پاکستانه دام نه ده دا دی زمان پا علاقه کی شر نخوری دا هغه سړی ده چې د پخپلو بیاناتو کې انتهایی خطرناک خبری کړي دي زه درته اوس غږوم تاسو به واورئ دا کم سړی چې در اوسته ده 2 ورځې کېږي درې دا نوی سړی نوی جونی راغلی وي نوی دودې کې خو چې دا د مناظرې شوشا دې پې پرېښې ده ما تا ته کافر و زندیق و مرتد نه دی ویلي ما تا ته ویلی دي چې زمونږ د ملک سړی نه یو بس ځه په دې خبره مناظرې نه کېږي افریدی قوم تا ته کافر نه دی ویلي افریدی قوم تا ته مرتد نه دی ویلي افریدی قوم تا ته جبریا نه دی ویلي افریدی قوم تعالی درون نوم اغسته ری سپکی نوم هم نه دی اغسته نه د افریدی قوم مولا تعالی غلط نوم اغسته دی نه امیانو درته غلط نوم اغسته دی افریدی قوم مطالبه دا چې ته افغانستان نه راغلی بس افغانستان ته لاړ شه دا مطالبه ده کنه ده دې مطالبه کې د مناظرې څه شته هیڅ خبره پکې نشته تا ویلی دي چې دا کافر دا جبریا دا مرتد دا منافق دا فلانه دا تا ویلی دي موږ نه دی ویلی دا چې تا ویلې نو په کار دې دینه مخکې مناظره کړې وې اوس چې تعالی قوم کوم خبره کړې ده په دې کې د مناظرې خبره نشته درته ویلې دي چې ووزه زما ځمکه دا ووزه ته چې ما ته وایي زبم تسم دا د چې کوم اوس مولا راوسته دی چې دا د مناظرې شو شاپریک دي د خدو تبلیغ متعلق چې کمی خبرې کړې دي او د تبلیغیانو متعلق داسې ویلي دي چې دا خردي وي د خرونم په جهالت کې ډیر تیز دي د داسې ویلي دي چې دوی دا خزي چې تبلیغ کې بوزي وي دا د ورځې نه بوزي د شپې بوزي اوس به درته وګورم تاسو به واورئ افریده قوم د خبره واوري او بیا د په باره کې فیصله وکړي چې آیا ده او د پیر سے محترم
آیا دا د پرې خودلو خلق دی او کنه دی؟ لګي واوره چې پیر سے محترم چې دا کم سړی راوسته دی چې د تبلیغیانو متعلق څه ویلي دي لګي واوري. دایم ویلي دي چې تبلیغ نه غلا او زنا ډیره خده چامیانی وکي وي. غلا او زنا وي د تبلیغ نه ډیره خده. دا ټول خبره واوره چې وګونم کولاو شي. بیا فریدی قومه سوچ په وکا سوچ. بعضی مسلمانانو رونه ځان سالس پکې غني، د دین په خبره کې ځان سالس مګنا، اسنه چې ایمان نه سره کې خلاص. خیر منګم غواړو دې کې خیر دې چې بس دې لاړ شي. وای اوره چې ابي سره اخلاص نه وکي دا ورته ډیر خلک دي چې په اړه کې خبرې وکي. دا په کفر کې واقع شي ځان له خبر نه. دا په کفر کې دا خبره واوره نه بیا چې امی سره غلا او زنا وکي دا به ته ډیر خې دینا چې د تبلیغ یا په دین کې خبرې وکي. دا خبره بیا واوره او کی دا ورته ډیر خلک دي چې په اړه کې خبرې وکي. دا په کفر کې واقع شي ځان له خبر نه. او دا یو جګړه ابي سره چې غلا نه کوي او شي دا ناروا دي. حرام ته حرام وای. ابي سره چې تبلیغ یې ناروا کوي او ښکار ورته وي. نو په دې وجه دا غټه ګناه ګرځي. ناروا کوي او ښکار ورته. دا خدای تبلیغونه نه کوي. دې دې بات نوځي فتنه باندې فتن دی. الله په شرمه سفاره کې ورته درته وقارنا في بيتكنا. الله امر کوي کور کې مېر کې اوسېږي تاسو بار ته وځئ. نه ته چې ولا لکه هغه ولې وباسئ. وای دا خو چې موږ د ورځې نو واسه شپې وباسو. اسره بیا د داخل اخلاق خلک دي. نو چې شپې دې وسه خلک خلکو ته په غوډه نو د دې چې هغه خلک چې د جمعې یا د خلکو هغه تبلیغونه دي هغه په څه ټیم باندې دي. دا ماخوستان لمانځه نه وروسته په کور کې کېږي. چې دا ماخوستان نه وروسته ښځه ووځي د دې زمانې ښځه او بیا بل کور ته ځي هلته تبلیغ کېږي. نو دا عقل مني. دا عقل مني چې دا فتوا دې ورکول شي. نو بهرحال دا چې اوس دا ښځه ته وباسې بار ملک ته امریکا ته ښځه لاړه شي او ته چې کوم دی لندن ته لاړ شي یو کال تا وقف کړي یو کال هغه وقف کړي نو ته د هغه نه خبرې نه هغه ستا نه خبرې او چې راځي نو بیا ستا خو بچی نه کېږي لاړې شوې. ورځې دا یا نجلې د نن نه یو سره شل کاله مخکې وایي دا د نن ورځې دعوت والا چې دی چې دی وایي موږ هم دعوت ورکوو من هؤلاء الذین دا هغې کسانو دي نسبوا انفسهم الى الارشاد چې بزعمهما چې ځان یې حق طرف ته نسبت کړی دی چې موږ چې کوم دی موږ حق طرف ته دعوتونه ورکوو. نو دی وایي دا کسان چې دی اجعل من حمار الحکیم تومنا لقد خرنم په دا بیا کوی کې ډېر زیات دی. اجعلو من الحمار الحکیم تومن حکیم محکم ته وایي. اجعلو ډېر جایله دي من الحمار الحکیم د خره محکم نه تومن په بیا کوی دا غټ خرنم دی بیا. نو دا خبره وي د دې سړي چې دا کم یې 2 ورځې کېږي د مناظرې شو شاته چې راوستی دی. ګلونو زمنګه مطالبه دا ده چې ته زمنګ د علاقې او د وطن سره فټ سړی نه دی مریدان فټ خلق دي. زمنګ د علاقې د پاره زهر قاتل یې بارها دي زمنګ علاقه کې شر جوړ کړی دی، قتلونه دي جوړ کړي دي. هر علاقې ته چې ستا مرید تللی دی نو هغه ځای کې فساد جوړ کړی دی او په خلکو یې د کفر فتوې لګولي دي یا خلکو د سم کړي یا د خلک سم کړي. نو موږ پتا نه ځان سمو نه په ځانونو ته برابر او بس افغانستان کې چې خلک برابر کی دا ډېره ښه وکال ته خلک برابرای مرضی دي. زمنګا د 14 قومونو دا تشه د خلی خبره نه ده. ټول مسلمانان دی واوري. یو څو اعلانات د افریدي قوم د طرف نه چې ما تراغلی دي چې زه وکم. یو خبره ده چې کېدی شي بعض مشران چې هغوی دفترو ته ځي او راځي هغوی به یوه نیمه خبره د مجبورۍ د وجې نه وکړي یا به څوک په زور ور باندې وکړي. افریدي کې دا قانون دی چې د بندي خبره معتبره نه ده. د بندي خبره معتبره نه ده. کم سړی چې سړی ننه باسي کوټې ته جیر چپیر خاصدار پر آتاوی او هغه یو نیمه خبره کوي نو هغه د بندي خبره ده راجس. نو که کم یو سړی داسې و چې هغه لاړو یو ځای کې چا افسرانو کېنولو لیکلې ته واغستل یا خبره ته وکړه نو بس دا به د هغه خپله خبره دا د اتو واړو قومونو خبره نه ده. نه په دې موږ ځان نیسو، په هغې خبرې موږ ځان نه نیسو.
چې د ټولو اتو واړو قومونو مشرانو او کشرانو سلانی منگ د 100 یا د 100 یا د 200 یا د 500 کسانو په خبره ځان نه نیسو. دا زمنګ اټل فیصله ده. بلا خبره ده چې راتلون کې اتوار باندې ټول فرنټیر مسلمانانو ته موږ دعوت ورکړی دی، اخباری بیانات هم جاری کړی دي، په ټلیفون باندې هم زموږ خلقو سره رابطه ده، بالمشافهه هم ملاقاتونه شوي دي او کېږي. د ټول صوبه سرحد خلق موږ د اتوار په ورځ باندې راغوښتي دي جلسې ته، پر امن جلسه به کوو، پر امن. د جلسې تر اختتام پورې موږ د دې خبرې ذمہ دار یو چې موږ به انشاءالله هیڅ قسم بدامني نه خورو، خو که د جلسې ختمېدلو پورې پیر سے محترم چا ونه ایستو یا ونه وتو، نو بیا دا د دومره ډېرو قومونو موږ د امن ذمہ داري کولی هم نشو، ځکه چې موږ یې سرداران څه خو نه یو، بیا موږ د امن ذمہ داري نشو کولی. دریمه خبره یعنی دویمه خبره دا شوه چې ټول قومونه مسلمانان چې څومره پارټۍ دي سیاسي او مذهبي، هغه به بحیثیت مسلمان په دې جلسه کې حصہ اخلي او پر امن جلسه به کوو. د جلسې تر ختمېدو پورې انشاءالله زمونږ اراده ده چې هیڅ قسم ته بدامني به نه راځي. او جدا خبره ده چې پیر صاحب محترم 5,000 روپۍ او یو ټوپک خور کړی دی چې تاسو به د دې په جلسه کې شر جوړوئ. کسانی چې په جلسه کې ونیولی شي ځان نه به ګیله کوي، ښځې په دې باندې پوه شي. موږ به انشاءالله هغې ورځې ته د شرشتې اعلان کوو چې څوک کړپ وکړي که نه، چې په هر ځای کې کور وي چې دی په سترګو ونیسي په فضل د الله. په جلسه کې موږ بدامني نه غواړو، نه چاله بدامني ورکوو، نه چاله دمکې ورکوو، خو نه د چا منو. دریمه خبره چې دا کل اته واړه قومونه د افریدو او دین علاوه چې دا کم خلیل و من شنواری دي دا خو اسې موږ سره متفق دي. دریمه بنیادی خبره دا چې د خیبر جنسه کې د باړه تحصیل چې څومره ترانسپورټ ته دوی موږ سره ښه متحد او ښه یګري دي او دوی موږ له یقین دهانی را کړې ده چې کچری دا سړی ونه ایستو موږ هر قسم احتجاجی مظاهره ته تیار یو. په کم روډ باندې چې موږ پرېږدی او په کم روډ باندې موږ اچوی موږ به تر مرګه پورې پې ولاړو. دا موږ ته د باړې د تحصیل تمام ترانسپورټ سپورټ موږ ته حاصل دی. هغې نه علاوه چې څومره د سکولونو او د کالجونو سټوډنټس دي هغوی هم موږ سره د دې تعاون اظهار کړی دی چې د دې بد امنه ملک دشمنه سړي په ایستلو کې موږ ټول د خپل ملک دپاره قربانۍ دپاره تیار یو. تمامو کالجونو والاو چې څومره کالجونه دي په دې علاقه په دې فرنټیر صوبه سرحد خصوصا په دې پېښور ډیویژن کې انشاءالله چې هغه موږ سره په دې کې ښه اګري دي او ښه ملګري دي او ښه راضي دي په دې خبر او دا به انشاءالله هفتې پورې ثابته شي. منګه دروغ خبرې نه کوو انشاءالله. مخکې هم چې ویلي دي نو کړي مو دي او ښودلي مو دي. د اف ام د بندېدو مسله وه موږ دا ویلي وو چې ټول قومونه موږ سره دي. داسې خلک وو چې هغه وایي چې نه مړه دا یو څو خوشکي دي لا بړو د 2 روپیو پرمټ حاصلولو دپاره به هلته دروغ رښتیا وي. نه یو څو خوشکي دي. ما وی چې ټول قومونه دي را سره. اعلان هم وکړو چې په فلانۍ ورځ یعنې په سبا ورځ به زمونږ جلسه وي انشاءالله. دنیا خلکو ولیده چې 60,000 پورې خلک راغلي. 7 جریب ځای کې د کېناستو او د ودرېدو ځای نه و. دنیا ته معلومه ده. نو د اتوار په ورځ باندې زمونږ عظیمه پر امنه اجتماع ده. تمامو میډیا والاو ته هم زمونږ درخواست دی چې هغه د ټول راشي، که هغه د بی بي سي نمایندګان دي او که هغه د اخبارونو والا دي چې د څومره د ملک میډیا ده هغوی ته زمونږ دعوت دی. موږ طرف نه ورته موسٹ ویلکم چې راشي انشاءالله. او سلام جواب کړی دی او نور موږ د علاقې صحافیان په دې باندې وکیلان ګرځولي دي چې راوغواړئ څوک هم راغوښتلی شی راوغواړئ انشاءالله. موږ په دې خبره خوشحالیږو او خفه کېږو به نه چې خپلې دنیا ته موږ دا خپل آواز ورسو
چې موږ پر امن مسلمانان یو، موږ د ملک حکمرانانو نه د دې بد امن سړي استل غواړو. نو ما یو څو خبرې وکړې د قوم د طرف نه. او څلورم اعلان په اتو واړو قومونو کې چې زمونږه کومه شورا ده، هر قوم والا موږ ته لس کسان را کړي. اتو واړو قومونو کې چې زمونږه کومه شورا ده، بهري قومونو چې کوم دي اتو واړو نه بغیر هغه جدا خبره ده. خدا د اتو واړو افریدو قومونو چې کومه شورا ده، هر قوم نه موږ ته لس کسان را کړي شوي دي. کوکی خیل ناونی ساتر آکا خیل پوری چه څومره افریدی دی، هر قوم منگ سر لس کسان نمائندگان دی. آغا لس کسان نمائندگان دا هر قوم با سبا زما پا جماعت باندے 9 بجی تا جن حاضر کی. ٹولنا کشران و مشران ٹولنا صرف آغا لس کسان پا قوم باندے چه کم لس کسان مقرر کری شوی دی، شورا لور کری شوی دی. ہر قوم نہ آگا لس کسان یا آر آگا کس چی آگا خو پزان باندے اعتماد لری اور رب کائنات سر زیاد محبتی ویلار سڑی کبلم پا کراشی خیر دیونی. خو لس کسان چی کم پا قوم منگی استلی دی کلک خلق آگا با سبا زما جماعت تا حاضر شید طول قومنو. دوی بلزے وعدہ خیو خو بیا مشورہ داو شو چا بلزے من کینسل کرو، زکه چې یو خور یې خو په خور کې نو هوټل شته، نه پکې د ناستی زیشتا، نه پکې او بشتا د جمعې ورځ ده. نو مشرانو ته به تکلیفي منګه ان شاء الله اعلانو کو چې زما په جمعات باندې به د اتو واړو قومونو چې کم مشران ټاکلي شوي دي، هر قوم نه 10 کسان هغه د جنا کوړ نه ونی 70 بارکو کې خیل پورې دا به ټول سبا ان شاء الله زما جمعات ته حاضر شي. بل خبره چې کم کسان د سرکار طرف نا الحمدللہ خیر خواهان دی، هغویم خیر غواړي. خیبر ایجنسی کې هم داسې خلک شته چې هغه خیر غواړي، خو چې کم د سرکار د طرفه جرګې باندې مامور دي، هغوی ته زمونږ دا درخواست دی چې سبا کمه زمونږ وعده ده، زمونږ په نجی جرګه کې دی دوی منږ سره شمولیت فی الحال نه کوي. زمنګ چې کله شوراوشي تر ماسپخینه پورې، ماسپخین نه بعد که منږ سره څوک ملاویږي، زمنګ د مذاکراتو دروازې خلاصي، منږ مذاکراتو دروازې بندونه. خو زمنګ د مذاکراتو محور دا دی چې کم سړی د ملک د پاره فټ نه وي، چې هغه خزم نه غواړي، نرم نه غواړي، لویم نه غواړي، غټم نه غواړي، خلیلم نه غواړي، مومندم نه غواړي، افریدیم نه غواړي، پیپلیانم نه غواړي، نشنلیانم نه غواړي، مسلم لیگ هم نغواړي، جمعیت هم نغواړي، جماعت اسلامی هم نغواړي، مسلمان هم نغواړي، او په علاقه کې کالجیان هم نغواړي، سکولیان هم نغواړي. نو موږ دا درخواست چې هغه سړی دی وایستی شي، سړی دی وایستی شي. هغه د زمونږ په علاقه کې بدامني نه جوړوي، هغه د اختلافاتو له هوا نه ورکوي. په 10 کسانو یا په 20 کسانو یا په 2 یا په 2.5 کسانو یا په 2 ټانګو خلکو باندې د بدامني نه جوړوي. زمنګ دا درخواست چې خپل ملک ته دی واړی خپل سړی، بس دې کې خیر دی. خو زمنګ په نجی مذاکره، زمنګ په نجی جرګو کې دی سرکاری جرګو والا کسان فی الحال حصہ ماخلی چې زمنګ کم کسان راغوښتي دي چې موږ یې نتیجې ته ورسو. څه خبرې دي خپل مابین کې چې هغه موږ وکړو، ماسپخین نه بعد دغوی ته د مذاکراتو دروازې خلاصې دي را دي شي. خو حقائق دی ګوري، حقائق دی التم وی، حقائق دی هر ځای کې وخای. افسران زمن خیرخوا او خلق دي، خو دفترونو کې ناشتي ما او تا د غسترګي او کاغله ما او تا غلطه نقشه پیش کو، بدامنی به جوړ شي، او کاغله ما او تا خنقشه جوړ کو، امن او امان ده. نو کم سړی چې افسرانو ته غلطه نقشه پیش کوي صرف د خپل شاباش حاصلولو لپاره، دا د حکومت هم دشمن دی او دا د قوم هم دشمن دی. او که صحیح نقشه ورته پیش کی نو دا سړی واقعي چې د قوم هم دوست دی او د حکومت هم دوست دی. نو بس زمام دا خبرې وی وګدې خبرې نه کوم چې دوی دا خبرې مې درته ځکه وغږولې چې دا د دوی आवाज دی چې دوی تبلیغیانو ته خروایي الایاذ بالله اجهل من حمار وی. کله وی چې دوی زنانا چې دا خځې کمی تبلیغ ته لګي وي دا د شپې لګي، دا وګور دا خبره ده کولو.
کله وی شعر کال چې ولګي ته خزینه نوې خبر خزتانه ني خبر او داسې او داسې وا مورده کوام نو ورده داسې خبره داسې سپکه خبري چې څوک کوي افریدي قوم ته هغه سړی منظور دی هغه سړی مونږ غواړو مونږ په خلکو چې نه وو چې تا ځان سره ماشومان کې نولې چې څه نه غواړو نه دا خو دلته بیا شل ناس یا بسل ناس یا بزر ناس دا نه دا د تمام صوبه سرحد د تمام فرنټیر आवाज ده په فضل د الله چې الله را سره ملګری وي الله امداد وي د اتوار په ورځ به ټوله دنیا وګوري چې واقعي ټوله دنیا په دې خبره په دې आवाज باندې متفقه ده چې تا ټوله دنیا ته کافر ویلو او ټوله دنیا دا وایي چې موږ مسلمان یو تا په دې ملک نه غواړو دا د خلکو تاسو سره احسان ده چې اوسم خلک بدامنی نه غواړي اوسم خلک پتا باندې خطل نه کوي لخر در باندې نه کوي دا کچره ته خلک لخر تاگ مجبور کې نو دا بدامنه ذمہ دار بتوي او ستاغه دونی میټانګي خلک وي دا دونی میټانګي ته وایي چې دانی میټانګه دی ولې زیاته کړه ځکه چې پیسې دې ډېر استعمال کینی میټانګه کې دي چې سره نورم شي دوه خوي پیسې دې ډېر استعمال کې دي چې دونی میټانګي شوه موږ حقیقت وایي درو خو نه وایو نو بس بنیادی خبره دا زمون چې امن پدې کړي چې پیر سے محترم افغانستان ته لاړ شي او بل یو خبره په ګوته کوم زمون خپل د پښتنو ملک دی بس پښتانه د پښتنو پسترګو په خبرو خپوي پیر سے محترم د خپل جلسې د غټوالی د پاره پنجاب خلکو ته ویلي دي چې تاسو مخکنه یو دو لس راځي منګه د امن کمیټه والا ہوتا او هم د انتظامی والا ہوتا دا درخواست کوو چې کم پنجابیان په باړه کې کار روزگار کوي بالکل موږ طرف نه هیڅ ممانعت نشته کوي دي خدا ورځ شپې خي نوي د باړې د حدودونو بره طرف ته د پنجابیان ناراضي دا خبره نه ده بس پنجابیان په پنجاب کې خري او یا چې کم د باړې امن حدود دي خلای امن ده پکې الله دې داغه کمیټه والا سره مخې ګړو کی الله دې مسلمانانو سره مخې ګړو کی دا امن زمنګ د پاره د خیر امن دی بس داغه په حدود کې کده چا کاوی خو بره طرف ته دې پنجابیان حضرات ناراضي منګ ته د شر او د فساد د پاره د غیر متعلقه افراد ناراضي نه د افغانستان نه څوک راغختل کیږي یاد ساته منګ په پټکو غلی ګونه چې یو سړی وی د بل ګروپ والا سړی او سپین پټکې په وای او روان کړی دی او خلکو ته وایي چې دا خو مولا دی نه موږ سړی پیژنو چې دا څوک دی او کم ځای نه دی راوسته او څه شي ته دی راوسته غیر متعلقه خلک دی په منګه کې ګوتې نه وਹੀ مقامی بعض خلک د پیسو د وجه نه دی غلط راپورټونه نه پیش کوي چې تحصیل لاړ شي غلطه خبره وکي یا بل ځای ته لاړ شي نه غلطه خبره دي نه کوي بس حقیقت دا دی چې کل واړه قومونه د په استلو باندې متفق دي ځکه چې خله ډېر ناکاره خوځولې ده کارونه 22 سال افریدو کې چې کم ده پاتې شوی نو خلک ته خوشاله نه دي لہذا زمام دا خبرې وی اخر کې بیا اعلان کوم چې د تمام فرنټیر مسلمانانو پښتنو ته زما د طرف نه دعوت ته چې راتلون کې اتوار پورت اته بجې نه به زمونږ غونډه شروع کیږي عظیمه او پر امن اجتماع وي او ان شاء الله د جلسې تر ختمې دو پورې با منګه ان شاء الله خدام نو امان کوشش کوو هغه نه رسته بیا موږ نه ذمہ وار ځکه چې دا سیلابونه دي دا قومونه دي خدای خبر چې څوک به څه فیصله کوي په خپل ځړ کې خو تر هغه وخت پورې ان شاء الله چې منګه الټیمیټم ورکړې او ډیډلاین دی نو دا د دنیا اصول دي چې تر هغه وخت پورې به امن او امان وي ان شاء الله العزیز هغه نه رسته خدای امن راولي چې د پتلو باندې فکر شي بس امن امن ده ان شاء الله داغه د پاره به موږ لای عمل ته کو د قافلو دراتللو د پاره چې کم رکاوټونه څوک جوړي هغه د پاره ان شاء الله منصوبه بندي شوی دا په وخت باندې به ان شاء الله اعلان کیږي چې زمون قافلو د وسارولو او د رکاوټ د پاره څوک کم قسم منصوبه جوړي نو موږ د هغه د پاره منصوبه بندي کړی دا د رکاوټ ختمولو د پاره ان شاء الله موږ هم دماغ لرو موږ سره پوي سمجھدار خلک دي هر څه د پاره لای عمل ته شوی ان شاء الله زمون په نظر کې ده او
دا الله په فضل رتلون کی اتوار باندې به زمنګ عظیم اجتماعي تمام صوبه سرحد مسلمانانو پښتنو ته زمنګ اپیل او درخواست ته چې هغه دې په دې امن معاهده او په دې امن اجتماع کې موږ سره سواخي او نور می چې کومه خبره وکړي چې سبا ورځې زمنګا د توړو قومونو چې کم د شورا والا کسان دي چې کم نمونه را کړی شوی هغه لس کسان یا څوک بل داسي وی چې هغه پکې ځان شامل اول غواړي هغه به سبا زما په جمعات باندې جمع کیږي او ان شاء الله په یو ځای کېږي با او یو خبره وکړو واغې نه مخکې زدا درخواستو کم یو چې ګورم من امن غواړو په امن سره مدا معاملې روانه کړې ده کچا د اتوار نه مخکې من سره څه قسم ته خلاف ورزي وکړه چا زمنګا مشرانو سره بیا ادبي وکړه یا من سره چا دوکاو فراډو کو من سره چا بس امن یې راته خراب کو بس د امن د خرابولو به هم اقا سړی ذمہ داری ګوره زمنګ ملګری په 500 یا په 100 یا په 60 یا په 100 یا په 200 نه کمیږي او نه په ختميږي ځکه چې دا قومونه دي خو په 500 یا په 100 باندې امن خرابيږي اگر چې زمنګ په کار نه وي ساريږي کار به ان شاء الله جاری وي زبا کې دی شي مرشم کې دی شي ماته بل څه پیښ شي خود قومونو والاو ته زما د الله په نامه باندې سوال دی چې که زمړ هم شم د الله دین سره به وفای نه کوي دا چې د لسونه پورته کې کورونو کې لاسونه پورته کې هر ځای کې چې د الله دین سره به وفای نه کوي دا هونه نه چې زب ژوند هم تاسو به کار کوي چې زه ژوند نه هم نه به کوي نه مانه بغیر مفریدی خو غیرتيانو مسلمانان دي که زه مړم او که زه ژوند هم دوی کې ایمان هم شته ان شاء الله دوی کې اسلام هم شته او دوی کې غیرت هم شته نو بس هم دا خبره مې کوله چې امید ده چې په دې ورځو کې به څوک د بدامنۍ طرف تلاش نه اچي خلک دې په دې خبره باندې خپوي شي چې دا پر امن تحریک ده او دا پر امن جلسه ده خود پر امن مطلب دا نه دی چې کني موږ بده پریګو دې بوزي ان شاء الله ما مخکې یو سوزل راسي ویل دي ان شاء الله برانه ير شوی زداغي معافق غواړم دا الله کا خو خیده به ان شاء الله وزي هم دا څه ده کنه واخر دعوانا الحمدلله